کړي دا بعض خبر ډېرې خشتي په دې بخاری کې یا نور د حدیثو کتابونو کې چې کله راځي چې نبی رسول سلام د فلانی بادشاہ ته دا خط لیکلی دی ډېر خون کې چې وې کنه ای کې لیکلي من محمد عبد الله ورسوله دا خط د محمد صلی الله علیه وسلم طرف نه دی چې دا الله بنده او د الله بنده او د الله رسول دی او دا سه خبرې بس چې یو خبره ته وې بس سړی سم نشکای دا سه خشته خبرې نبی علیہ السلام بخشته مختصر خبر او سمې د وعظ او نصیحت نه بډکې وي لکه یو مختصر مثال درته وړاندې کوم د روم بادشاہ ته خط لیکي چې روم په دغه وخت کې داسې والک امریکا اوس امریکې ته څوک څه ویلی شي نبی علیہ السلام د مدینې غوندې یو وړوکي ښار کې ناست دی او د ټولې دنیا بادشاهانو ته خطونه لیکي ای ځکه غوسه هم ورتله چې ټول 200 کسان دي ورسره او دوی موږ ته خطونه لیکي ورته پته نه وه چې دا هغه هستي ده چې دا به تر قیامته پورې یادولی کېږي او ستا د روم او ایران او په کوم چې تاسو دونه غرور کوئ دا هم د انډر د لاندې راځي د روم بادشاه ته بس خط ولیکلو مختصر خبرې ورته وایي دا خط د محمد صلی الله علیه وسلم د طرف نه دی چې د الله بنده او د الله رسول دی اما بعد که ایمان دی راوړو طالب الله په دې دنیا او په هغه دنیا اجر درکړي او که ایمان دی راونړو نو په خپل هم ګناهګاري او دا ټول خلکو ګناه هم ستا په سر ده بس مختصر خبرې خشته نور هم پکې خبرې شته اوس دونه خشته خبره او به دعوت ورسېدو نو داسې دا یو بیان دی د نبي